بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زه تاسو ته د یوسفزي سکل ټیک چینل ته هرکلی وایم. مخکې له دې چې نننۍ ویډیو پیل کړو، مه هیروئ چې زما چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو هر نوې ویډیو په وخت ترلاسه کړئ. د واشنگټن د پرمټ پوښتنې او ځوابونه. یو نوې پوښتنه: ستاسو د درېدو وړتیا یا توانایي لاندې حالت اغېزمنه کوي. ترافیکي څراغونه، د سړک خراب حالات، د نورو موټرو شتون. سم ځواب دی د سړک خراب حالات. راځو ځواب وضاحت ته. ستاسو د درېدو وړتیا یا توانایي د خرابو حالاتو له امله ډېره اغېزمنه کیږي. که چیرې د سړک حالات خراب وي، نو تاسو باید د خپل موټر سرعت راکم کړئ ترڅو تاسو د خپل موټر کنټرول وساتئ، یعنی خپل کنټرول د لاس ورنه کړئ. د مثال په ډول که سړک لوند او ښویېدونکی وي او تاسو په ګړندي سرعت کې موټر چلوئ او غواړئ چې بریک ونیسئ، نو ستاسو موټر به په ښویېدو پیل وکړي او کیدای شي چې خپل د موټر کنټرول له لاسه ورکړئ او د خطر پیښېدو لپاره زمینه برابره کړئ. راځو دوه نوې پوښتنې ته. د دې لپاره چې د سړک پر وړاندې راتلونکي حالات ته چمتو اوسئ، تاسو باید په دوامداره توګه ټول سړک او دواړه غاړې وڅارئ. خپله چپه پښه لږه په بریک باندې ولګوئ. د سړک منځ ته تمرکز وساتئ. سم ځواب دی په دوامداره توګه سړک او دواړه غاړې وڅارئ. راځو د ځواب وضاحت ته. ستاسو وړتیا چې له خطرناکو ترافیکي حالات سره مقابله وکړئ تر ډېره پورې په دې پورې اړه لري چې له وړاندې ستونزې ووینئ او وپېژنئ یا تشخیص کړئ. لرې کتل یوازې دا معنا نه لري چې د سړک منځ ته وګورئ، بلکې باید ټول سړک او دواړه غاړې په دوامداره توګه وڅارئ. لکه کله چې تاسو موټر چلوئ، تاسو باید د خپل حالاتو ځان ته نه ده چې مخامخ ګورئ خلاص، نه، خپلو دواړو عقب ښیښو کې به ګورئ او د چپې او ښي خواته به ګورئ، وروستنۍ ښیښه کې به ګورئ چې څومره دا موټر په کوم حالات کې روان دی. موټر د حالاتو نه به ځان څه کوئ، باخبره کوئ، یعنی تاسو په موټر ډېرې نږدې روانې دي، ستاسو خواته موټرې ډېرې نږدې روانې دي، ستاسو په ړنده نقطه کې روانې دي. په کوم حالات کې مثال د ټولو حالات نه باید تاسو باخبره اوسئ. راځو درې نوې پوښتنې ته. کله چې د کیڼ اړخ څخه مخامخ موټر او د ښي اړخ څخه یو بایسکل چلوونکی وي، تاسو باید د سړک څنګ ته لاړ شئ، د بایسکل څخه ژر تیر شئ. لومړی موټر پرېږدئ چې تیر شي، بیا له بایسکل څخه تیر شئ. سم ځواب دی لومړی موټر پرېږدئ چې تیر شي، بیا له بایسکل څخه تیر شئ. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې په سړک کې یو نه زیات احتمالي خطرونه وي، باید هڅه وکړئ چې یوازې له یو خطر سره په یو وخت کې مخ شئ، یا د یو خطر سره په یو وخت کې مقابله وکړئ. یعنی که تاسو د دواړو په منځ کې تیریږئ، نو هم به دې ته بایسکل ته متوجه یاستئ چې مثال طور چې دا دې خوا ته رانیسي شي، او هم به موټر راباندې رانیسي، دوه خطره شو. نو تاسو به یو خطر هغې ته به اجازه ورکړئ تیر شي، او بایسکل سره به په احتیاط سره حرکت کوئ. یعنی د دې نه به وروسته، د بایسکل نه به وروسته حرکت کوئ، یو ځای به ورسره حرکت نه کوئ. د بېلګې په توګه که ښي اړخ څخه یو بایسکل وي او د کیڼ اړخ څخه مخامخ موټر راځي، هڅه مه کوئ چې په منځ کې له دواړو تیر شئ. مخامخ موټر پرېږدئ چې تیر شي، بیا له بایسکل څخه په احتیاط او خوندي ډول سره تیر شئ یا واوړئ. راځم څلور نوې پوښتنې ته. په ښویه سړکونو کې د موټر چلولو پر مهال تاسو باید د معمول څخه ورو تاوېدنې وکړئ. لاینونه ژر بدل کړئ. په تیزۍ سره ګړندي شئ، یعنی په تیزۍ سره سرعت زیات کړئ. سم ځواب دی له معمول څخه ورو تاوېدنې وکړئ. راځو ځواب وضاحت ته. په ښویه سړکونو کې په تیزۍ یا لوړ سرعت سره تګ تل خطرناک وي، په ځانګړي ډول کله چې تاوېدنې په ګولایي کې وي.
په دې شرایطو کې باید تر معمول ورو تاویدنې یا په یو لور باندې ورو یا کم سرعت کې ګرځېدل یا ټرن وکړئ تاویږي ټرن وکړئ. راځو 15 پوښتنې ته. په ښایسته سړکونو کې د موټر چلولو پر مهال تاسو باید له پله یا څلور لارې څخه د تېرېدلو مخنیوی وکړئ، لکه د وچ سړک په څیر موټر وچلوئ. د مخکې روان موټر سره فاصله زیاته کړئ. سم ځواب دی د مخکې روان موټر سره فاصله زیاته کړئ. راځو ځواب وضاحت ته. په ښایسته سړکونو کې باید له مخکې روان موټر سره فاصله زیاته کړئ، ځکه چې تاسو د موټر درولو یا بریک کولو په وخت کې زیاته فاصلې ته اړتیا لرئ چې ترڅو په خوندي ډول سره خپل موټر ودروئ. که چیرې تاسو په ښویېدونکي سړکونو باندې په لوړ سرعت او د مخکې موټر سره په لږه فاصله کې بریک ونیسئ یا د خپل موټر د درېدو نیت وکړئ، نو کېدای شي چې د مخکې موټر او یا شاوخوا موټرونو سره د حادثې سبب شي. نو تاسو کوشش وکړئ کوم چې تاسو په داسې سټیټونو کې اوسېږئ چې هلته یخک وي یا کنګل وي او سړکونه یخ وهي، نو د مخکې موټر سره فاصله زیات ساتئ. د ټاکل شوي حد څخه خپل سرعت کموئ، یعنی کم ساتئ. هیله مند یم چې نننۍ ویډیو مو خوښه شوې وي او ګټور معلومات مو ترې ترلاسه کړي وي. ستاسو نظرونه، پوښتنې او وړاندیزونه زما لپاره ډېر مهم دي، نو مه هېروئ چې لاندې کمنټ باکس کې ولیکئ. په لایک او سبسکرایب سره زما ملاتړ وکړئ ترڅو نورې ګټورې مسلکي ویډیوګانې درته په پښتو ژبه جوړې کړم. تر بلې ویډیو د الله په امان خوشحاله اوسئ.